Bismillahirrahmanirrahim. دا زموږ یویشتم کلاس ده او په دې کلاس کې به موږ تاسو ان شاء الله تعالی په میتھډز باندې خبرې کوو. سمه ده؟ نو راځو سلایډز ته. دلته وګورئ تاسو ما سره میتھډز دی. په جاوا کې موږ دوه قسمه میتھډز لرو. یو ته وایي انسټنس میتھډ، بل ته وایي سټاټیک میتھډ. خو په دې دوه میتھډز باندې موږ هغه وخت کار کوو کولای شو چې تاسو بیسکس باندې پوه شئ. صحیح ده؟ یعنی اولیه سیزونه باید تاسو د میتھډز په باره کې باندې پوه شئ، بیا هغې نه پس تاسو کولی شئ په انسټنس او سټاټیک میتھډ باندې کار وکړئ. نو راځو جمپ کوو هغه ته ایکلیپس ته. دا ما سره ایکلیپس ته زه به څه وکړم، یو نیو کلاس به واخلم. دلته ما سره already دوه کلاسز شته، خو زه ځم یو نیو کلاس اخلم. نو نیو کلاس او دلته به زه وکړم چې ټیسټ 2. نو دا ما سره یو کلاس جوړ شو. په دې کلاس کې اوس ما سره بالکل میتھډز نشته، خالی دی. خو دا که زه د پروګرام رن کوم نو دا نه رن کېږي، لوډ کېږي خو اکزیکیوټ کېږي نه. صحیح ده؟ څنګه؟ ولې؟ ځکه چې دې کې مین میتھډ نشته. او دا تاسو ما درته اوله ورځ باندې وویلې که تاسو غواړئ چې یو پروګرام رن شي نو کمپایلر مین میتھډ پیژني، نو د مین میتھډ نه هغه سټارټ اخلي. نو دا مین میتھډ چې دا اصل کې په خپله یو بلټن میتھډ ده. سو public static void main. سمه ده؟ نو دلته کې به زه راشم ورته وایم چې string args clear. نو دا مثلا چې یو بلټن میتھډ ده. بغیر د دې میتھډ نه ستاسو پروګرام رن کېدای نشي، لوډ کېدای شي خو رن کېدای نشي. اوس لوډینګ څه ته وایي او رننګ څه ته وایي دا به لږ تاسو نور اډوانس یا اوپس کنسپټ ته ورسېږم، بیا به زه درته کمپلیټلی ووایم. سمه ده؟ نو زما مطلب دا ده چې دیز کې موږ تاسو اوس فعلا بیسکس یاستو. نو راځو په میتھډز باندې کار کوو چې یاره میتھډز اصل کې څه شی دی. نو زه تاسو ته دلته نوټ لیکم د میتھډز تعریف. No, what is a method? It is a collection of statements which are used to perform a task. Collection of statement. د یو statement مجموعه ده چې د یو خاص کار دپاره استعمالیږي، چې یو خاص کار ته پرفارم کی. Or we can say it is used to write the logic of a program. یا د یو پروګرام لاجیک په دې کې لیکل کیږي. سمه ده؟ ساینټکس یعنی سکلیټس چې ده void must ده. void څه معنا؟ را روانه ویډیوز کې زه تاسو ته وایم چې یاره ولې void must ده دلته کې. void نه مخکې آیا کوم بل لغت موږ استعمالولی شو که نه؟ خو فعلا تاسو چون بیسک یاستئ، هغه سټوډنټس چې څوک بیسک دي مکمل، نو ذهن کې دی چې یاره دلته void must ده او nothing else. صحیح دی؟ نو دلته کې میتھډ نیم راځي، بیا هغې نه پس یو قوس واځېږي، یو قوس بندېږي. دې کې دننه لیست آف پارامیټرز دي. دا کیدای شي چې مثلا دلته بالکل پارامیټر نه وي، دا کولی شي چې مثلا داسې خالي مو واخلئ، او کولی شي چې پکې داسې لیست آف پارامیټرز مو واخلئ یا آرګومنټس، لیست آف آرګومنټ. اوس که چېرته دا خالي نو څه شی، څه خبره ده؟ څه فرق ده د دې سره که چېرته دې کې لیست وي؟ نو دې دواړو منځ کې څه فرق ده؟ را روانه ویډیوز کې ټول تاسو زه کلیر کوم. چې کله دا قوس بند کړئ تاسو، هغې نه پس دلته کې یو غټ قوس واچي او دلته کې مختلفه سټیټمنټس وي یا بلاکس وي یا لاجیک وي. صحیح دی؟ او هغې نه پس یو قوس بندېږي او فنش. Actually this is the main syntax of a method. دا موږ سره اسکلیټ ده د میتھډ. سمه ده؟ اوس راځو خبره کوو په چې باندې چې ټایپس آف میتھډ. څو قسمه میتھډز لرو؟ ټایپس آف methods. Normally in basic level که چېرته تاسو بیسک یاستئ لکه څنګه چې دا ویډیو سیریز روان دی اوس، نو په دې لیول باندې موږ سره دوه قسمه میتھډ دي. سمه ده؟ یو ته وایي بلټن میتھډ. سمه ده؟ نو میتھډ. او بل ته وایي څه شی؟ یوزر ډیفاین میتھډ بل ته وایي. اوس به تاسو کنفیوز کېږئ چې یار مخکې خو موږ ته په سلایډس کې انسټنس او سټاټیک میتھډ وښوده، او دلته کې په نوټس کې ماته وایي چې بلټن ان یوزر ډیفاین. ما تاسو ته مخکې ویلې چې دا د اوپس لیول میتھډ دی. چې کله تاسو لږ اډوانس شئ نو تاسو به په دې باندې پوه شئ چې یاره انسټنس او سټاټیک څه دی. را روانو ویډیوز فالو کوئ، زه دا ټول تاسو ته کلیر کوم چې یاره دا څه شی دی. خو مخکې له دې نه چې تاسو سټاټیک یا انسټنس میتھډ ووایه، نو دا څیزونه تاسو ته ډېر مهمه دي چې یاره بلټن میتھډ څه دی، بیا یوزر ډیفاین میتھډ څه دی. سمه ده؟ که چېرته تاسو په دې دا نالج در سره نه وي، تاسو نشئ کولی چې هغې باندې کار وکړئ، انسټنټ یا په سټاټیک میتھډ باندې کار وکړئ. سمه ده؟ نو بلټن میتھډ څه دی؟ بلټن میتھډ هغه میتھډز دي چې کوم لانګویج already ډیزاین کړی دی، لکه مین میتھډ دا already ډیزاین شوی ده. سمه ده؟
یعنی یوزر ډیفاین نه دي سمه ده او مختلف په سلګونو نه په زرګونو موږ سره میثډز دي بلټ ان میثډز دي مثلا زه برته وایم چې system.out.println سمه ده نو دا پرنٹ الن په خپل ما سره چې یو میثډ ده کله تاسو دلته وګورئ دلته چې زه کله پرنٹ لیکم پرنٹ نو پرنٹ سمه ده دلته ما سره ډیر زیات میثډز راځي ډاټ دا ګور دا ټول میثډز دي ما سره بلټ ان میثډز دي سمه فور ایگزامپل زه پرنٹ استعمالوم پرنٹ الن استعمالوم ته ماته خان پرنٹ کا ظریف خان یا ظریف خان بهادری سمه ده نو دا ګوره دا مثلا یو میثډ د پرنٹ په نوم باندې بلټ ان میثډ ده همداسې کچې ته فور ایگزامپل زه سکینر استعمالومه scanner s is equal to new scanner نو ګوره system dot in او دلته زه راشم چې int a is equal to s dot نو دا ګوره ټول ما سره میثډز دي next int ده next int ده او بیا next int ده redux ده او next line ده او مختلفه میثډز دي او مختلفه پرپز د لپاره استعمالي فور ایگزامپل زه دا next int استعمالوم د دې لپاره چې زه د یوزر نه انټیجر ویلیو واخلم کله چې ته string ولرم او a یا b is equal to بیا زه next line اخلم ورته int نه next line ورته بیا زه اخلم چې s dot next line صحیح ده نو زه دا میثډ ورته اخلم نو ما سره مختلفه میثډز دي مختلفه ټاسکس د لپاره استعمالي نو دا ټول ما سره بلټ ان میثډز دي چې الریډي لانګویج ډیزاین کړی دي خو موږ راځو بل دویم شی موږ سره چې دا یوزر ډیفاین میثډ دي دا یوزر ډیفاین میثډز فور ایگزامپل زه ته کولای شم چې ډایرکټلی ولیکم د میثډز دا نوټس تاسو ته برابر وو تاسو کولای شئ سره په نوٹ بکس کې ولیکئ methods which are already designed by designed by the language like Java say them like main method and so on our user defined method methods the methods which are designed or you can say methods methods which are being designed by the programmer some other according to his need یاره هغه څه شی غواړي مدد باندې کم کار خپلو کې کوم څه یو لوجیک استعمال کی نو هغه د پروګرامر کار ده سم ده نو پروګرام خپل نیډ د لپاره جوړي یاره چې دغه خاص شی ده چې یو مدد نه چې هغه مدد هغه څه کار وکړي سم ده نو user defined methods are those methods which are being designed by the programmer چې یو پروګرامر خپل په مطابق خپل د خواهشات په مطابق هغه ډیزاین کوي چې یاره دا مدد ما دا کار وکړي سم ده دا اوس دلته کې موږ سره user defined methods باندې موږ تاسو کار کوو چې یاره user defined methods کوم methods دي user defined methods موږ سره څلور قسمه دي سم ده نو one by one موږ تاسو په دې باندې کار کوو نو دا نوټس چې دا به زه ختم کړم ځنه تاسو کوشش کوئ چې دا نوټ ځان سره ولیکئ ځکه زه نه غواړم چې دلته ما سره لیکل زیات شي نو هغه تاسو باید چې نوٹ کړئ ځان سره نو زه راځم په user defined methods باندې کار کوم نو first of all we have our first method which is called what user defined method number one a method a user defined method with no return type and no passing argument دا پیلنې ټایپ ده سم ده نو زه په دې باندې پریکټیکل کار کوم چې دا تاسو ته مکمل کلیر شي دلته کې زه دا نوٹ ختموم ځکه دا ما نه پکار سم ده نو method with no return type and no passing argument نو دا پیلنې ټایپ ده نو راځو په دې باندې پریکټیکل کار کوو سم ده نو دا مسره څه ده یو میثد ده په کوم کلاس کې په ټیسټ کلاس کې نو دا ټیسټ ټو کلاس څومره میثډز چې ته جوړوي هغه به ته په دې میثډز دننه نشي جوړولای ځکه هغې ته انر میثډ وایي او جاوا هغه نه سپورټ کوي نو ته به د دې میثډ نه یا به بهر جوړوي یا به بره جوړوي او یا به لاندې جوړوي سمه ده نو میثډ چې دا یو میثډ جوړول 3 سټیج لري سمه ده if you want to make a method if you want to design a method
so it will have only three stage هغه به درې stage ولري اولنی stage ته څه وایي for example there are دې پسې به زه دا کوم continue کوم there are there come on there are three stages سمه ده نو پیلنی ته څه وایي پیلنی ته وایي method declaration method declaration سمه ده نو method declaration نمبر 2 چې ده هغه سره موږ سره چې نمبر 2 موږ سره ده method definition ده او 3 چې ده دریم سټیج چې ده هغه method calling ده سمه ده نو درې سټیج دي ما سره سمه ده نو method declaration کې ته د method signature جوړوي اوس method signature ته وایي for example زه short details کې نه زم سمپل زه ته چې یو methods جوړم څنګه چې ما تاسو ته syntax مخکې ویلې که syntax مخکې نوٹ کې for example void method name په کار دی ماته for example زه خپل د method نوم دمه add value دا مې کېښوده صحیح دی نو زه به کېدم add values صحیح دا ما د method name شو void ضروري دی فی الحال add value نوم شو هغې نه پس قوس واز او دې کې بیا څه شی دی list of argument دی نو فی الحال زه دا خالق دمه هغې نه پس قوس دا method ما سره ډیکلیر شو خو دا اوس پراپر وی نه ده ته به داسې چلو کې چې دې کې به د دوه قوس کېږي دا ما سره ډیکلیر شو سمه ده کلیر ده نو دا اوس کمپلیټلی ما سره ډیکلیر سو دس واز د سټیج 1 سمه ده سټیج 1 چې چې method definition د دې method کار د سوي تا نوم ورته کېښود ریټرنینګ ویلیو نشته دی پاسینګ آرګومنټ نشته دی که چېرته INT ای ورته ورکړي نو دا اوس پاسینګ آرګومنټ دی نو فعلا چون ما سره زه اولنی ټایپ ډسکس کومه نو اولنی ټایپ چې ته ډسکس کوې with no return time and no passing argument نو ځکه زه راځم څه کار کوم دا ختموم دی نه نو موږ راځو پیلنی ټایپ د user defined methods ډسکس کوو نو دا ما سره چې یو method declaration وشو اوس راځم methods definition ورته وایم method definition means د کار د چې د method زه ته دا همیشه دوه values جمع کوي کوم دوه values هغه ورته وښیه INT A and INT B دا دواړه راته جمع کوي نو اوس به ته راشي ورته ووایي چې یار سمه ده INT A is equal to some values for example 70 سمه ده او INT B is equal to some value for example 50 دا دوه مې واخیسته کلیر ده نو دا دواړه د ماته جمع کوي او هغه د ماته چې کوي چې INT C is equal to A plus B دا د کار دی سمه ده او هغې نه پس د نور دې راته څه وکړي دا خو به پلس کې او په سی کې به یې واچوي خو نور دې کار شي زه ورته وایم چې system dot out dot println دا دې راته وښیي راته ووایي چې A plus B is equal to C دا د کار دې راته وکړي C نه actually زه به راشم درته ورته وایم چې پلس C ماته راکړه سمه ده نو ګوره دا اوس د دې ډیفینیشن شو دا یې دې ډیفینیشن دی سمه ده نو دا ان ټوټل دا ما سره ډیکلریشن پلس ډیفینیشن ده دې میتھډ چې دا کالینګ چرته کیږي یو بل فنکشن به دا کال کوي کېدای شي دلته بل فنکشن یې غیر کال کی او یا مین فنکشن کال کی نو په مین فنکشن کې راځم ته چې هغه ماته کال کا نو دې کالینګ لپاره مجبور یم چې زه په کوم کلاس کې چې دا میتھډ د ما سره دغه میتھډ آبجیکټ جوړ کړم سمه ده آبجیکټ چې دا روان ویډیوز کې تاسو ته وایو خو سمپل ذهن کې داسې کېده چې په کوم کلاس کې تاسو چې جوړ کړی خپل میتھډ ته جوړ کړی فار ایگزامپل دا ګوره ما سره په دې کلاس کې په ټیسټ 2 کې دا کوډ به زه څه کوم دا کوډ به زه ریموو کوم سمه ده ځکه دا فینش شو ما تاسو ته الریډي وویل تاسو کولی شئ سره نوٹ کړئ ځکه د سکرین ما سره وړوکی شي چې زه تاسو ته کلیریفای کوم ایچ اینډ ایوریثینګ سمه ده نو ګوره دا ما سره کلاس ټیسټ 2 ده او په ټیسټ 2 کې ما سره یو میتھډ ده د اډ ویلیوز په نوم باندې دا د میتھډ څه شی ده ډیکلریشن پلس ډیفینیشن ده ډیفینیشن مطلب د دې کار د څه شی دا وکاري نو اوس کالینګ ده کالینګ د پر وځي د آبجیکټ جوړوم نو سمپل خبره ده آبجیکټ جوړول طریقه دا چې ټیسټ د کلاس نوم ولیکي سپیس یو آبجیکټ نیم اصل کې فور ایگزامپل ما او بي جی ورکړم نو دا اوس ګور دا یو قسم ویریبل کېدلی شي سمه ده خو ټایپ چې دی آبجیکټ 2 دی سره ټیسټ 2 دی اصل کې دا هم یو ویریبل د سیم بای سیم لایک INT OBJ چې زه واخلم سمه ده نو د دې OBJ ټایپ چې د INT ده خو دې OBJ چې ده کنه OBJ چې د دې ټایپ چې ټیسټ 2 ده خو دا لږ اډوانس لیول کې راځي نو ځکه زه په دې باندې اوس فعلا کار نه کوم نو زه به ډایرکټ ورته وایم چې آبجیکټ جوړول طریقه دا ده چې
test obj, test a, test x, anything you want. Say that is equal to new test 2. Say that new test 2 اقاس was دا ګوره دا انټر میکا. نو اصل کې ما سره دلته کې یو آبجیکټ جوړ شي دی کلاس. سمه ده آبجیکټ څه شی ده؟ دا کلاس چې ده د دې آبجیکټ بلو پرنټ ده. بلو پرنټ نه مطلب دا ده چې ته کولی شي چې دغه مکمل ډیټا ویریبل ان ډیټا ممبر یا فنکشنز ته د ایکس په تھرو باندې اوس اکسس کړي. فار ایگزامپل زه راځم ورته وایم چې یاره ماته دغه فنکشن کال کا. نو سمپل خبره ده، زه ډیټیلز کې نه ځم چې تاسو کنفیوز نشئ. نو ایکس ډاټ چې زه کله ډاټ پرس کړم نو مکمل به ماته راشي چې یاره دې کې دا فنکشن پروت دی، دا ویریبل پروت دی، ته کوم یو غواړې اکسس کړي. دا ګورې ما دا کال کړم. سو دس از کال کالینګ آف فنکشن. دس از کال کالینګ آف ا فنکشن یا میتھڈ. صحیح دی. this was what declaration plus what? Plus definition of method. So the definition plus show definition plus declaration د دومره ایریا او دا چې دا کالینګ دی. نو زه اوس ګوره دا کال کوم. نو ګوره 120 with 70 plus 250 is equal to 120. نو ګوره کال شو. وی دی اوس فایده څه شی ده؟ که څوک درنه پوښتنه وکړي چې د میتھډ فایده څه شی ده، چې ته شل ځلې وغواړې دا کال که کال خو کال ته مسله نشته ده. سمه ده. نو ګوره صرف کالینګ او تا ته به دغه ریزلټ درکوي. نو ګوره کنټرول سی مې کوو پیسټ مې کوو دونه ریزلټ یې ما واخیستل. دا یې فایده ده اصل کې د میتھډ چې ته یو ځل کوډ وکړې هغه بار بار استعمالولی شي. که ته فار ایگزامپل میتھډ استعمال نه کړې نو ته مجبوره یې چې فار ایگزامپل دویم ځل دپاره چې دغه کوډ غواړي چې امپلیمنٹ کې مجبوره یې دوباره یې ولیکې، دریم ځل، څلورم ځل، پنځم ځل کې. خو که ته فار ایگزامپل یو ځای کې میتھډ ولیکه، دغه کلاس آبجیکټ جوړ کړه او دغه آبجیکټ په تھرو باندې هغه کال کوه. دا ګوره یو ځل آبجیکټ په تھرو باندې هغه کال کوه. فار ایگزامپل اډ ویلیو دا دوه ځل او فار ایگزامپل ایکس ډاټ اډ چې څونه یې غواړې ته دا کال کولی شي. دا یې فایده ده اصل کې چې ته میتھډز بار بار کال کولی شي. نو ما درې ځلې د درې ځلې صرف ما هغه کال کړ. دې مطلب دا ده چې دا کوډ یعنې درې ځل ما ولیکه. سمه ده. دې مطلب دا دی. نو دا موږ سره څه شی دی؟ میتھډ د پیلنی میتھډ چې هغې ته وایي نو ریټرن ټایم ان نو پاسینګ آرګیومنټ. سمه ده. زه راځم یو بل اگزامپل هم کار کوم په دې باندې. فار ایگزامپل زه یو بل میتھډ جوړوم ورته. زه به راشم ورته ووایم چې void multiplication. صحیح دی. نو خاص واس دا والا ما سره میتھډ ډیکلیئر شو. زه ډیفاین کوم دا چې د دې میتھډ کار د شي. د دې میتھډ کار دی فار ایگزامپل زه ورته وایم چې intx is equal to 90 intx is equal to 1 یا 2 90 زیات دی. بیا inty is equal to 50. سمه ده. زه دواړه ملټیپلای کوم. نو زه سمپل ورته وایم چې inty z is equal to x multiply by y. سمه ده. او زه وایم system dot out dot return او دلته به ورته وایم څه وکړم ته. دلته به زه ورته وایم چې x multiply by y is equal to z. سمه ده. نو ګوره دا به زه کال کوم څنګه هم خبره ده. نو زه ورته یو ځل ته راته د هغه کال که اډینګ وکړه او دویم ځل ته راته ایکس ډاټ څه شی ته کال کړه ملټیپلای. ګوره څومره اسانه شو. دا رن کوم. سمه ده. نو x multiply by y is equal to 50 100. سمه ده. values change کوا automatic با complete ایتا پروګرام باغه افیکټ کیږي. سمه ده. دا ما سره چو دا ما سره first type of a user defined method. نو موږ روان ویډیوز کې مختلفه په دې باندې نور کار کوو. تاسو کې نه کور کې اډینګ وکړه، ملټیپلیکیشن وکړه، سبټریکشن وکړه، void فار ایگزامپل void سبټریکشن وکړه. دې باندې کار وکړئ چې یو دوه ویلیوز د څنګه یو بل نه سبټریکټ کیږي، بیا هغه میتھډ د څنګه کال کیږي. صحیح ده. او همدغسې void زه به یو بل سمپل ډیویژن وکړئ، دوه ویلیوز په یو بل باندې ډیوایډ کړه. خو یو څیز باید هیر نه کړئ چې ډیویژن کې ډبل ویلیوز اخلئ، ځکه هغه اشارهدار راځي. فار ایگزامپل 5 ډیوایډ بای 2 is equal to 2.5. که تاسو انټي واخلئ بیا پوینټ ویلیو چې کوم ده اشاریه ویلیو چې دا هغه ورکیږي. نو ځکه تاسو ډبل یا فلټ ورته اخلئ. فار ایگزامپل a سمه ده is equal to 7
double b is equal to, for example, 2 مو واخسته او زه راځم څورته وایم چې double x is equal to a divided by 2 a divided by b not 2 او زه به راشم ورته وایم چې دا ماته کاپي کړه دلته پیسټ کړه زه به راشم ورته وایم چې a divided by 2 b a divided by 2 is equal to what x نو زه راځم ته څه کار کوم ها دلته نو ګوره دا رن کوم دا مې کال کړی نو دا ځکه دا به نه راځي نو زه به راشم همغه x آبجکټ مې تیار جوړ کړی دی نو دا یو آبجکټ باندې زه کولی شم چې هر یو فنکشن اکسس کړم نو زه به ورته وایم چې x ډاټ څه شی ډیویژن دا راته دا رن کوم دا ګورې نو دا مسره اشاریه دار راځي که چېرته ډبل وي بیا دا اشاریه ورکېږي نو په دې څیزونو باندې تاسو پریکټس وکړئ نیکسټ ویډیو کې به موږ تاسو په دویم قسم چې کوم ته وایي نو ریټرن ټایم اینډ پاسینګ آرګومنټ باندې کار